دویمه واقعه هم دې دواړو کتابونو کې را نقل کړې ده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو وینځه وه چې د هغې مبارک نوم و بی بی زایده رضی الله تعالی عنها. بی بی زایده یو ورځ د لرګو جمع کولو دپاره د ځنګل طرف ته لاړه او لرګي جمع کولې شروع. دی اچانک یو اس باندې څو سړي ولیدو چې د اسمان نه ځمکې ته راکوزېدو او دې ته یې ووی چې ای زایدي بیبي د محبوب علیه الصلاة والسلام په دربار کې د جنت د خازن د رضوان سلام عرض کا ورته ووایه چې ستا امت به درې ډلې وي، ستا امت به درې ډلې وي. یوه ډله به بې حسابه جنت ته ځي، دویمې ډلې سره به آسان حساب کېږي او درېیمه ډله به ستاسو مبارکو په شفاعت باندې بخلې شي. دې سوار دا ووی او بیا د اسمان طرف ته اوچت شو او بیا یې وکتل، ښکته یې وکتل چې زایده بیبي د لرګو اوچتولو نه قاصره وه، یعنی هغه د لرګو ګېډې اوچتولی نشي ځکه چې ګېډې دروندو. نو ده چې وکاته چې دا خو ګېډې نشي اوچتولی او دی بیبي زایدې دا ګېډې په یو کاڼي باندې ایښی و، ستړې شوې وه، ګېډې ډېر دروندو. نو دې سوار د جنت منتظم فرشتې رضوان ووی چې ای زایدې د لرګو دا ګېډې هم په دغه کاڼي باندې دې پروتي په دې کې ده. بیا یې کاڼي ته وفرمایل چې دا ګېډې د لرګو د زایدې سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته ورسوه. کاڼی خود به خود ګېډې پې باندې پروت و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله عنہ کوره پورې راغی، بی بی زایده رضی الله عنها ورپسې را روانه وه. حضور صلی الله علیه وسلم ته چې د زایدې بیبي دا ټوله واقعه بیان کړې شوه نو حضور علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د کور دروازې پورې د هغه کاڼي نشانات ولیده چې په ځمکه باندې دا کاڼي روان و، کومې نښې جوړې کړې وې هغه حضور اسلام په خپلو سترګو مبارکو باندې ولید. چونکې دا وینځه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې وه دې به چې د خدمت وکړه نو بیا به لاړ د نبي علیه السلام مبارک خدمت بیا کوه او حضور اسلام به دې سره ډېره مینه کوله، ورته به یې فرمایل ته په مقام د رضوان باندې مشرف یې. او نن ولې لیټ راغی؟ نو دی ورته دا قصه بیان کړه چې دقسې کار شوی. بیا حضور اسلام صحابه کرامو سره تشریف راوړه او د کاڼي نښې په ځمکه باندې په خپلو سترګو مبارک ولیدې چې د جنت د رضوان په حکم دغه کاڼي د لرګو هغه ګېډې د زایدې بیبي رضی الله عنها سره د حضرت عمر رضی الله عنه د کور دروازې پورې راوړی و. ګوره بیا په ځنګلونو کې م الله دی نه هېروي. په خبره ورسېد